بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، نن بیا هم د څه شي دی د ریاضي مضمون د کوم ټولګي د لومړي ټولګي. زه ذاکره بارکزی ستاسو ښوونکې او زموږ موضوع چې ده د شپږم عدد. ګرانو زده کوونکو، موږ په تیرو زده کړو کې شپږم عدد وپېژانده. د هغې شمیرل موږ په مختلفو انځورونو باندې، په مختلفو چوکاټونو، په ایښولو باندې، په میوو باندې، په بعضې نورو شیانو باندې موږ څه وکړل، د شپږم عدد یعنې د یو نه تر شپږو پورې پوه شو چې څه رقم باید چې وشمیرو. او د شمیرلو اسانه طریقه چې څنګه ما تاسو ته مخکې زده کړو کې هم ویلي وو چې تاسو په خپلو ګوتو سره ډېر په اسانه کولی شئ چې څه وکړئ، شمیرل شروع کړئ. راځئ چې نن د شپږم عدد د لا ښه پېژندلو دپاره بیا هم سره په بعضې ولقو باندې، په بعضې فعالیتونو باندې کار وکړو او بیا د شپږم عدد لیکنه په مختلفو طریقو سره چې وکړو، ولیکو چې څرنګه موږ کولی شو چې په اسانه توګه څه وکړو، د عددو لیکنه زده کړو. بیا هم ستاسو د ریاضي مضمون دی د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره موږ څه کوو، خپل زده کړه شروع کوو. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو دلته ګورئ چې کوم یو پنځم او شپږم عدد لیکل شوی. د دې دپاره چې تاسو د پنځو او د شپږو په توپیر باندې ښه پوه شئ، څه شی کوو، دلته مونږ په دې چوکاټ کې چې لرو بعضې دغسې شکلونه لرو چې هغه پنځه دانې دي، بعضې هم لرو چې هغه شپږ دي. راځئ چې اوس دلته وګورو چې کوم یو کې پنځه دي، کوم یو کې شپږ. کوم چې شپږ دي هغه باید چې د شپږو خانه کې کیدو، او کوم چې پنځه دي هغه د پنځو خانه کې. راځئ چې اول دې ځای نه شروع کړو او دا عددونه سره بیل کړو. بیا هم شمیر کوو چې کوم یو پنځه دي او کوم یو شپږ. دې کې تاسو ګورئ چې مختلفه شکلونه دي. په دې هر یو کې تاسو ګورئ مختلفه، بعضې کې دغه شان نښې ایښودل شوي، بعضې کې د لاسونو انځور ګورئ چې په دې کې تاسو څه کولی شئ، د پنځو او د شپږو عددونو څه کولی شئ، توپیر په ښه توګه کولی شئ. په دې ډول باندې اول دا ټول سره بیلو، بیا څه کوو، د دې شمیرل شروع کوو چې کوم یو څو دانې دي، کوم یو کې څه لیکل شوي. ښه، دا هم وه زموږ چې د قیچي کولو. اوس راځئ چې دلته څه وکړو، دې کې وګورو، دا ټول دانه دانه وشمیرو چې په کوم یو کې څو دانې شکلونه یې موږ ته ښودلي. راځئ چې اول دا شکل وګورو. په دې کې څو دانې نښې دي یا څو دانې ګردې نښې موږ دلته لرو. یو، دوه، درې، څلور، پنځه. ښه، دا کوم یو خانه کې باید کیدم، د پنځو خانه کې. اوس خپل شرشره اخلو، څه کوو، دا خپلې پنځمې خانه کې په دې ډول
اوس راځئ چې همدغه شان بیا موږ دې کې هم نښې لرو چې دا څو دي 1 2 3 4 5 څو شپږ آفرین اوس دا باید چیرته کیدو دا د شپږو خانه کې په دې ډول ښه اوس راځو خپل نورو شکلونو ته چې دلته ګورو چې په دې کې څو دانې دي دلته موږ دوه رقمه شکل لرو راځئ چې دا هم وشمیرو او دا چې په دې کې څو دي او په دې کې څو دي دلته راځئ چې دا وشمیرو 1 2 3 4 5 شپږ په دې کې څو دي 1 2 3 4 5 آفرین اوس دا 5 باید چې چیرته کیدو د 5 په خانه کې او شپږ هم د شپږو خانه کې ښه اوس راځئ چې دلته لاسونه وګورو څنګه چې ما تاسو ته په لومړۍ ویډیو کې هم وښودل چې کله د یو لاس 5 ګوتې او د بل لاس یوه ګوته یو ځای کو څو ګوتې جوړیږي شپږ لکه 5 دا دي یوه ورسره بله شي څو کیږي شپږ په دې کې تاسو ګورئ چې د یو لاس ټولې ګوتې دي او د بل لاس یوه ګوته ده چې ټول څو ګوتې شوي شپږ ګوتې دا ګوتې باید چیرته کیدو د شپږمې خانه کې ښه او دلته دا څو دي دلته یو دانه لاس دی په دې یو لاس کې څو ګوتې دي 1 2 3 4 5 دلته څو ګوتې دي 5 دا باید چیرته کیدم د 5 په خانه کې په دې ډول ښه اوس ګرانو زده کوونکو دلته تاسو ګورئ چې په دې کې عدد نه دی لیکل شوی خو چې دی دا په حروفو باندې لیکل شوی یعنی عددي په شکل نه دی لیکل شوی حروفو سره تاسو به انشاءالله د حروفو پیژندنه هم کړي الفبا به تاسو یادې کړي او تاسو به د شپږو چې د شپږم عدد لیکنه په حروفو شکړې سره پیژندلی او که نه مې پیژندلی انشاءالله په وروستیو کې به یې وپیژنئ او ښه به پوهیږئ چې شپږ څه رقم لیکل کیږي او 5 څه رقم لیکل کیږي نو دا هم د شپږم او دا هم د 5 عدد چې د حروفي شکل باندې لیکل یعنی په عددو نه دی لیکل شوی په حروفو باندې لیکل شوی شپږ د شپږو په خانه کې کیږدو او 5 د 5 په خانه کې ښه اوس راځو خپل د اخرني چوکاټ ته چې دلته ګورو چې څو دانې دي دا دغسې اوږده شکلونو یا د خطونو په شکل باندې موږ ته ایستلي راځئ چې دا سره وشمیرو 1 2 3 4 یو ختم دلته 5 دلته 1 2 3 4 5 یو خط دلته شپږ ښه دا شپږ د شپږو خانه کې ږدو او 5 هم د 5 په خانه کې دا هم د 5 او شپږم عددونو چې توپیر اول په دې کې موږ 5 کېښودل او په دې کې شپږ ښه ګرانو اوس تاسو د شپږو او 5 په توپیرونو باندې هم ښه پوه شوئ په شمېرلو باندې راځئ چې د اعدادو لیکنه تاسو ته ما نور اعداد ډېر په جزیاتو سره ښودلي وو چې تاسو څه رقم کولی شئ چې څه وکړئ اعداد ولیکئ که تاسو یې اسان نشئ لیکلی تاسو کولی شئ چې نښې کېږدئ نن راځئ چې د دې عدد لیکنه هم تاسو ته چې د دې حرکتونه در وښیم او هم چې مغه د نښو ایښودلو طریقه شپږم عدد چې تاسو څنګه وکته په دې شکل باندې لیکل کېده که تاسو ګرانو زده کوونکو په دې باندې پوه شئ چې دا که دوو لیکنه تاسو یاده کړي د دوو عدد
تاسو ته د شپږم عدد لیکنه هیڅ ستونزه نه لري. د دوو عدد د دې خوا نه یوه خانه لرله لکه په دې ډول، او د شپږ د چپ طرف ته راځي. د دوو عدد په دې شکل لیکل کېده، خو شپږ چې راځي دې طرف نه راځي. یعنی تاسو دلته کولی شئ چې د شپږو عدد څه وکئ، ډېر په اسانه ولیکئ. حرکتونه یې هماغه دوه حرکته دي، لکه یو حرکت، دوه حرکته په دې ډول، په دې شکل. همدغسې د دوو په شکل لیکل کېږي، خو دوه د ښي طرف نه شروع کېدل په دې ډول باندې بیا لاندې راتلی، او دا شپږ د چپ طرف نه چې کېږي شروع کېږي. که بیا هم د شپږو په لیکنه کې تاسو ستونزه لرئ، کولی شئ چې په دې ډول چې کېدی نښې په دې ډول نښې کېدی. بیا دا نښې تاسو پوه شوي یاستئ چې نښې څه کوئ، بیرته سره یو ځای کوئ. داسې کله چې تاسو د نښو ایښودلو باندې پوه شوئ، بیرته دا نښې یو ځای کوئ او څه کېږي، کم عدد چې تاسو غواړئ، ځکه تاسو یې اوس شکل چې شوی پېژندلی دی چې د شپږم شکل څه رقم دی. تاسو چې کله د همهغې په شکل باندې که دغسې لیکنه نشئ کولی، نښې ږدئ او بیرته نښې سره یو ځای کوئ، څه کېږي، تاسو ته د شپږم عدد لاسته راځي. کله چې تاسو ګرانو زده کوونکو په دې شکل باندې یعنې پوره نښې کېښودې په دې ډول، او تاسو دا ټولې نښې یو ځای کړي، عدد راغی، یعنې که یو صفحه تاسو په دې رقم ولیکئ، پس د هغې نه تاسو کولی شئ چې بې د نښو نه یې هم ولیکئ. او بیا هم که ستونزمنه یې تاسو ته کولی شئ چې د ښه لیکلو دپاره چې تل په دې نښو بلد نشئ، نښې کمې کئ، لکه په دې ډول نښې کمې کئ. یعنې دا دوه نښې بیا سره یو ځای کئ او بیا دا دوه نښې، یعنې د نښو تعداد کم کئ په دې رقم. اول هم چې په پوره نښو باندې لیکنه زده کړه، بیا چې وکئ نښې کمې کئ، او په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې کم عدد چې غواړئ ډېر په ښه او اسانه توګه باندې ولیکئ. ښه ګرانو زده کوونکو، دا هم وه د شپږم عدد لیک، لوست او پیژندنه. انشاءالله چې تاسو په ښه توګه دا زده کړي وي او خپلو کتابچو کې چې شی وکئ، یوه صفحه نښو سره او بیا نښې کمې کوئ او بیا هم یوه صفحه بې له نښو ولیکئ. انشاءالله چې د دې په لیکنه کې به تاسو هیڅ ستونزه ونه لرئ تر راتلونکې زده کړې پورې، چې بیا هم یو نوې زده کړې سره زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. په لوی الله م سپارم. خوشحاله اوسئ.